یوه زمانه وه چې په یو کوچني او غریب کلي کې یو ژرنده کوونکی اوسېده چې ډېرې لاپې یې وهلې. هغه یوه ورځ باچا ته وویل زما لور کولی شي چې واښه په سرو زرو بدل کړي. باچا حکم وکړ چې د هغه لور ژر ورته راولئ. کله چې نجلۍ باچا ته ورسېده ډېره وېرېدلې او حیرانه وه. باچا هغې ته وویل که دا واښه تر سهاره پورې په طلا بدل نه کړې نو سزا به درکړم. نجلۍ یوازې په هغې لویې خونې کې پاتې شوه چې له واښو ډکه وه او ورسره یو ګړندی څرخ هم و. هغه وېرېدلې او حیرانه وه. باچا وویل تر سهاره پورې که طلا جوړه نه کړې نو سزا به درکړم. نجلۍ په ځمکه کېناسته او په زار یې وژړل. هغې په خپل زړه کې وویل زه څنګه دا ټول واښه په طلا بدل کړم؟ زه هېڅ طاقت نه لرم. زړه یې له وېرې او خفګان ډک و. ناڅاپه دروازه خلاصه شوه او یو عجیب کوچنی سړی داخل شو چې خندا یې ماته وه او سترګې یې روښانه. هغه پوښتنه وکړه ولې ژاړې؟ نجلۍ په ژړا سره وویل زه باید دا ټول واښه په طلا بدل کړم خو نه پوهېږم څنګه. کوچني سړي خندا وکړه او ویې ویل زه کولی شم مرسته وکړم خو وړیا نه ده، څه به راکړې؟ نجلۍ په ناامیدۍ سره خپله غاړکۍ ورکړه او ویې ویل دا واخله. زړه یې له وېرې ډک و خو بله لاره یې نه درلوده. کوچني سړي په ګړندي چرخ کې واښه واچول او هغه یې ټوله طلا ته بدله کړه. په یوه شپه کې ټوله خونه له روښانه طلا ډکه شوه. نجلۍ حیرانه او خوشحاله وه خو لا هم وېرېدلې وه. په سهار کې باچا داخل شو او د طلا ډکې خونې ته حیران شو، خو د هغه لالچ لا هم زیات شو او هغې ته یې وویل بله لویه خونه هم شته، بیا هم دا کار وکړه. نجلۍ زړه له خفګانه ډک شو. دوهمه شپه بیا کوچنی سړی راغی او پوښتنه یې وکړه اوس به څه راکړې؟ نجلۍ خپله ګوته ورکړه او په ژړا سره یې وویل دا واخله. هغې ته نور هېڅ نه و پاتې او زړه یې مات و. کوچني سړي بیا هم واښه په طلا بدل کړل خو دا ځل پاچا لا هم مطمئن نه شو او درېیمه شپه یې هغې ته لویه خونه ورکړه. نجلۍ په ژړا سره انتظار کوو چې څه به پېښ شي. درېیمه شپه پاچا هغې ته تر ټولو لویه خونه ورکړه. نجلۍ یوازې ناسته وه له وېرې او ناامیدۍ ډکه. هغه په خپل زړه کې وویل اوس څه ورکړم؟ زما لپاره نور هېڅ پاتې نه دي. کوچنی سړی بیا راغی او پوښتنه یې وکړه اوس به څه راکړې؟ نجلۍ په ژړا سره وویل ما ته نور هېڅ نه دي پاتې. هغه خندا وکړه او ویې ویل نو خپل لومړی ماشوم ما ته راکړه کله چې پاچا ته ملکه شوې. نجلۍ په وېرې سره موافقه وکړه. کوچنی سړي بیا واښه په طلا بدل کړه. سهار کې ټوله خونه له سرو زرو ډکه شوه. پاچا حیران شو او خپله ژمنه یې پوره کړه. هغې ملکې سره واده وکړ او هغه ملکه شوه. کلونه تېر شول. د ملکې یو ښکلی ماشوم وزېږېد. هغې خپل ماشوم په غېږه کې نیولی او په مینه یې ورته کتل خو زړه یې له خوښۍ او وېرې ډک و. یوه شپه کوچنی سړی ناڅاپه راغی او ویې ویل زه راغلم چې هغه واخلم چې ما سره دې ژمنه کړې وه، ستا لومړی ماشوم. ملکه حیرانه او زړه ماتې شوه او په ژړا سره یې وویل نه، مهرباني وکړه، هر څه واخله خو ماشوم مې مه اخله. ملکې په ژړا سره وویل مهرباني وکړه، سره زر، جواهرات، هر څه واخله خو ماشوم مې مه اخله. کوچني سړي خندا وکړه او سر یې وخوځاوه. نه، ژمنه ده، خو 3 ورځې در کوم. که زما نوم ومومې نو ماشوم به تا سره پاتې شي. ملکې ټول پیغام رسونکي ولېږل چې د ټولو هېوادونو نومونه راټول کړي. لومړی او دوهمه ورځ هغه ډېر نومونه وازمایل، توماس، هنري، ویلیام. خو کوچني سړي هر ځل خندا وکړه او ویې ویل نه، دا نه دی. زړه یې له ناامیدۍ ډک شو. شپه راغله او کوچنی سړی په خندا سره راغی. ښه ملکې، زما نوم څه دی؟ ملکې په ارامۍ سره وویل آیا رامپلسټسکین دی؟ کوچنی سړی حیران شو او چیغې یې کړې چا درته وویل؟ کوچني سړي په غوسه سره خپله پښه په ځمکه ووهله چې ځمکه سوری شوه او هغه پکې له منځه لاړ. ملکې خپل ماشوم په غاړه کې ونیو او په ارامه یې ساه واخیسته. هغه هیڅکله هېر نه کړه چې بې احتیاطه ژمنې څومره خطرناکې دي.